زما عزت مندو مونږ ډېر عجیبه دور کې روان یو د فساد د فتنو هغه دور دی دا زمونږ دا پښتانه دا KPK والا مسلمانان بیا هم څه نه څه ګزاره کوي هغه دور دی خواجه عبدالسلام صاحب غالبا موت کے منظر کتاب دے ای لکلی وی قیامت با آغا وقت پوری نرازی چه سو پوری زما پا امت کی دا کاروشی چه یو زنانه با دا سڑو پا ڈل بانی اوڑی دا سڑو پا ڈل با یو زنانه تیریگی دا دی سڑو نا با یو کس ور پاسی او پلارا کی خکارا با دی زنانه سرا دا پلارا کی زنا شروع کی پلارا کی بر سر زنا شروع کی نو دی ناستو کسانو کی با یو کس ورتوی یا لگ بے حیا انسانا لگ بچا تسیرتا شوی وی دا زنا با دے لگا سیڈ او پردہ کی کڑے وا وی اغب ورتوی چه تا کی دم رہا حیا وا تا دم رہا حیا ناک وی تبا خوشوی وی تا بستر کے پٹے کڑے وی چه دا صرف دم رہے ورتوی چه لگ بسیرتا شوی وی دا زنا با دے لگ پردہ کی کڑے وا وی دا کس با پتاسو کی دا سی وی لکا پمونگی چه ابو بکر صدیق و عمر دے دا بدانا بزرگ انسانی جاوردوی لگ بسیرتا شوی نن آغا حالات روان دی لار شبار دنیا کیوں گردا ستا بدی اسلامی ملک کیوں گردا لپٹا سطر پردہ سوک پی جنی نا او دا یاد ساتے دا اللہ قانون دے چکل پا یو قوم کی بیہائی شروع شوا زنا عام شوا آغا قوم لبیا اللہ انتظار نہ کئی اغیباً اللہ بیا خپل عذاب را لے گی نظام عزت مندو مسلمان ہوڑی لوی مقام دے نن مسلمان دا خپل مقام نا پخپلا زان غرزو لے دے یو بزرگ پلا روان بازار کے دا اللہ خلقو دا اللہ بندیانو یو اتاری دا یو بزرگ دے اخیری کے عطار را دی عطار دا عطر دکانو شیشی لگولے ویو دے پہ ورگے ہو دی شیشو تا دا سی کس پاس گوری را گوری گوری را گوری دکاندار ورطوی صدای شیشو تا گورے دی عطر دی شیشو تا سگورے او توی دی تا گورما چه مرگ روان دے او تا دا خپل زڑا دا خپل دماغ دا عطرو پا دی بوتلو کی بند کرے دے دی شوق و محبت سرا دا کاروبار کے زاریان دیم چه ستاز ساب اوزی سنگا تبا مری سنگا زکا ستاز لکو ٹولا دی شیشو کی بندے دی عطرو سر انخطے دی آگا غصہ شو دکاندار حضرت عطار چه کم دے بیرست بزرگ شو آگا غصہ شو و توی چه سنگا ستارو ہوزی دا قصی بزمان ہوزی چه سنگا ستارو ہوزی دا قصی بزمان ہوزی وی زمان روح خوبدا سی گورا والا او دست چاردامی ہوکا او کلمه شهادتی ویلو قبلتا مخامق سم لاستا دکاندار وی دے جوڑ ما سرا سفراٹ کئی صدوکہ کئی یو لسطا منٹا پس ورہ گئے چوے کتا آغا انا للہ و انا للہ راجعون آغا نا روح پرواز کرے وی زما روح خوبدا سی خستا روح بسنگ ہوزی نن زما قسم پا اللہ دے زان داریانیم زما روح بسنگ ہوزی امونگ سکو امونگ کم طرف تروانیم بچ کلے دا اکتا چه زما روح بداسی ہوزی کلمه ویلا قبلیتا مخامق سم لاستا لاس سر لاندی که خودو کلمه ویلاو باز دا آغا پزلبانی چوٹو لگے دا او دا اقا وقت نا چکم دے دا اللہ بندگی شروع کرا اللہ سر تعلق شروع کر دا اللہ محبت شروع کر لوی بزرگ ولی تی جوڑ شو نظام عزت مند زمان بس حالی زمان با کم حالی نن دا بار بار افسوس سر دا خبرکم چنن مسلمانان منگا طول غفلت کی پراتی ہو ورش بار مسلمانانو بن سکی دا فلسطین مسلمانانو بن سکی اللہ رب العزت دا عمل توفیق رکھے